درس ودیجه پر خبره رسیدلې و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام مدینه منوره له کله راغی نو دوه خبرې یې د دوه قسمه حالاتو سره د مخامخ شو. یو په مدینه کې چې کوم داخل کې خلک و د هغوی سره د رسول الله مخامخ کېدل، او دویم قسم د مدینه منورې نه بار چې څومره کفار دي هغوی لم د رسول الله توجه او سوچ اړول. د الله نبی ډېر خیر سره و. تیر داسې باندې ویلو چې دوه قسمه امتو، یو امت اجابت بل امت دعوت. امت دعوت دا معنا چې رسول الله دعوت هغه لور کې يهود دي، نصارا دي، مجوس دي وغيرها. امت اجابت دا معنا چې رسول الله خبره ومني چې هغه ورته ویل شي اهل سنت والجماعت. تیر درس کې د ډېر عالمین بیان شوی. تقریبا په اهل سنت والجماعت کې درې وړلې به جوړي شي، وړل به جنت لشي، د نور بټول جهنم لا. هر سړی به ځان اهل سنت والجماعت وایي، خو لیکن یې بنا ته ډېر کم خلک چې هغه یو 15 عالمي تیر درس کې ویل شوی. به چې مدینه کې د درې قسمه خلک یو اهل الایمان صحابه، انصار او مهاجر، دویم منافقان او دریم يهود نصارا او کم یوم نه بالکل. د ایمان والا باره کې مون خبره کړې و چې هغه رب العالمین تربیت لا ضرورت لري او الله ور باندې دا تربیت وکړي چې تبه پیرا وستي نه جوړ شو. بلال رضی الله عنه جوړ شو، عمر ابو بکر صاحب نه جوړ شو. به رسول الله دعاګانې وکړي ان شاء الله دا موږ لا د برکت کور جوړ کا او د دې د مرزونه ټول جحفه علاقه لويس الته يهود شیدل. په وحی باندې د صحابه تربیت الله وکي، پر رسول الله باندې تربیت وشو. عهد المواخات خپل مابین کې وروري رااله، تحالف الاسلامي، یو بل سره ورونه وکړه او دالي کلی وکړه. تقریبا یو 14 شرطونه چې نه به زموږ دشمنانو له زیاور کوي او نه به بل چا سره زموږ په سر باندې فیصله کوي، سودا باندې کوي. نبی کریم علیه السلام د خپل مرګرو تربیت په اعمالو کو کې څه عملونه. نن د دوه جماعتونو باره کې اجمالی خبره کو چې یو لویل شي منافقان او بل يهود. رسول الله رضی الله عنه وکړه. د هجرت په دا مقصد نه چې سړی دار حرب نه دار اسلام نه لاړ شو، قرار دی خپل تجارتونه کوي. تر دې پوری بعض روایتو کې دا چې کله انسان د دار حرب نه مهاجر شي دار اسلام نه او خپل دنیوي کاروبار شروع کړي، د دشمن سره ټکر ونه وي، په اسلام د الله لعنت. دا خدای منظور شي دې نه لاړ شي، بل ځای خپل سودا دکانداري جوړه کړه. د کور د نقل کولو مقصد هم دا دی چې زور د په طرف باندې شم او دې دشمن سره حسابي وکړو. نو دویم جماعت په مدینه کې چې وسیدو هغه منافقان او مشر دغه عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين. د خطرناک شړه او خراب شړه ولا اگر کله د بچي صحابي وي عبد الله سره د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دراتګ نه وړاندې انصارو او سو خزرج والا دی خپل مابین کې د شي مشوره وکړه چې موږ بزان لیو ملک امیر او رهبر وټاکو، د عزت تاج بور په سر کو پټ گئی. څوک به شي ویزه عبد الله ابن ابي ابن سلول او سو خزرجن په دې کې لګیو چې تاج برابر کې او پاغي کې دا شی ولګي او دا ولګي او اخر کې یو جرګه جوړ کې د په سر کې دي چې د ټول مدینه ملک په دې منځ کې رب العالمین رسول الله راوسو د ملکی ټوله لاړه. ځکه د الله نبی چې په وجه کې موجود نه به څوک حقدار د مشرۍ لري او نشتا او نبی لوی مشر رسول الله دی علیه السلام. نو د دې عبد الله ابن ابي ابن سلول پر ځړ کې لګ ټکراغی چې ګور ازما مشر خو دې خلکو خراب کړ. دا باز خلک د خپل مشرۍ باندې غرق فقط مال ریاست او قومي مشرتوب او وکیل گزار او فلانه دغه القاب راکړه د ایمان نه به خلاصيږي هم خیر د اخلاص دي. منصب د مال ورشيږي، وزارت د مال ورشيږي، چوکۍ کرسي د ورشيږي، که هر څه کې یا وبکی. نه د دې فکر او سوچ کې چې د الله دشمنان دي، نه دا سوچ ستر دی چې لکه سبب د الله مخې له ودرېګم فقط چې زما شهرت وشي او مال او منصب. عبد الله ابن ابي ابن سلول په غړ کې د رسول الله سره ورانه شروع کړه چې زما مشیته خراب کړه، خو ظاهري څه نه وي. تر دې پورې د الله نبی ورځ تقریر کوو. نو عبد الله ابن ابي ابن سلول راغی د منبر د خواله ودرېدو، کوم چې دا غوټه غونې زیاده ویلې د شه لاس نه ونی ولا. مقصد دا و چې د خلکو لازم معلوم شم چې ګوره زم مشرم د رسول الله په خوا کې ولاړ مرته ویلې شي اے خلکو هاذا النبي دا محمد صلی الله علیه وسلم چې دی په د باندې ایمان راوړی الله به تاسو کامیاب کړي.
ظاهري خبر رنگ څنګه ورکو د خبرې لوځل کې څومره ورانو زړه کې د شورانو قران کې الله فرمایي د ویل لا یخرجن الاعز منها الازل ک چیرته موږ مدینه له واپس شو د عزتمن خلک برجیک شو بے عزت ابو شری محمد به عزت علیه السلام صحابه به عزت خلک دي د مکین راغلی زموږ پر ملک جنجالونه جوړه اختلافات او دا ظاهري به د شی ویلو په شبه به دا ویل منافق هم دی ویل شي د دې عبد الله ابن ابي ابن سلول په ودرېدلو کې بل هیڅ مقصد نو مقصد دا چې د خلک مو پیژنې زه د خلکو لخر شم لکه باز انسانان په یو جرګه کې په یو مجلس کې ځم پورته کوي کله به خطر لړ شو کله به پورته لړ شي چې مخاطبین لوګو کې جوړه زه دار کم ته موضوع مشر ما و معنی باندې صفات د باطینی مرز په انسان کې پروت وي د دین به خبر اومنه تاسو به کامیاب شئ او دا به شو دا د ورته ویلي لیکن سلف صالحینو نه دا نقل دي چې هغه به کوشش کو د منبر نه لری کې معنا بیانونه کې په منبر او محراب زکه دا محراب او دا منبر د محمد صلی الله علیه وسلم او دا غره ملګرو دي موږ ډېر کشران خلک یو نه مو تقوا غسید او نه مو علم غسید نو دوی به کوشش کو چې موږ ورسره شو نه اهل خلک انسان دا کوشش کوي چې اوس موږ څنګه دلته مخکې شو د ډېر انسانانو طبيعتونه به تاسو دینه معلوم کوي یو جرسي له وغاړه مجلس له وغاړه چې دلته به د خبر وخت ورنکړي شنو ایسته پریشان نه لړ شي مړ ودانو سو مجلس دا پلانیو او نیکان خلک کوشش دا کوي چې ځان سیټ لګي کونج لګي یو طرف لګي بس دا مشران دوی چې سوي په خبرو باندې موږ عمل شروع او به وي نو پدې کې د سره خپل منافقانو مو بای سادهګان خلک سره نور میوځش نو دوی به تحریک کولو هغه له رنگ ورګي چې ګورس موږ دا مقصد دی او دا مقصد دی په دې منځونو باندې او ګیرو باندې او کې صفاتو باندې هغه هم دوکا شو چې لکه دا خورشته وي قران کریم کې رب العالمین د منافقانو مبارک بار خبره کوي دغه وجه دا د یو خو چې د دوی نه ځان ساتل ډیر ګران دي ستاسو په یو محله په یو جمعه په یو ځای کې اوسېږي مرکز دویم دا چې دوی zarar ډیر عام دي او بل مؤمن الله دا تنبیه ورګي چې اے مؤمن ګوره دشمن درجه بندي کا تشخیص کا چې دوکه دي نه کی بار تشریح منافق دا او دا او دا او دا وی چې دغه او بد بری ما بین کې فرق راشي موږ به دا تنبیه د رسول الله بری سیرت کې چې اے انسانانو د یو چا په باره کې چا فتوا وکړه نو متصل منی ما تر سو پر چې تاسو تحقیق ونه کوي د يهودو عادت دي پلانې دا رقم سړی دی دا رقم سړی دی متصل دور باندې عملو کې بهتانین خلق دي قران کې الله وی د عائشہ رضی الله عنها بارکه چې کله تاسو د بازي مسائل وریدون ویلې مې وشي سبحان الله پاک دې څنګه د عملګری دي خبرونه تاسو سوې اې دین ورسره بدی کې درې قسم منافقان دي یو منافقان اعتقادي چې په دې ځړ کې د اسلام د دین سره ورانه ده رب العالمین به د انسانان درکې اسفل لغورځي د جهنم لاندې تل او به اخلاق دویم شکی منافقان چې لکه دا بوش حقي او کبدا حقي په دې طرف باندې عمل وکړو په دې طرف باندې عمل وکړو دا منافق دی خو لیکن شکی ابلیس په دې دا کار وکړو او د شک نه سره به دې بچیږي چې د نیکانو خلقو سره کینی د الله په مخلوقاتو کې سوچو کې د الله نو دوه غواړه عالم غنا د شي غنا چې په دې سزا په دې عمل مال الله سزا راکړي رازق ملي د توحید عقیده بلري نو الله بری پیدا شکر ختمي دریم عملی منافقان عملی منافق دا منه چې سره په سره کې د اسلام سره جوړ دي وران نه دي لیکن ای څه د اسباب د شي کارونه ته صادر شي چې هغه لکه دروغ وي و د خلافي ورنوش کنزله خیانت وغيرها دا چې بدون چې بچا کې موجوديږي رسول الله فرمایي دا منافق دی نن اکثر انسانان د خپل کمال غړي چې لکه دروغ می ویل او پلاني لمه دي دوکا ورکړه او دا رقم می کې او هغه رقم می کې لقمان حکیم د خپل بچی له ورسول چې اسما بچیا و دومره یقین ساته چې څومره ستا عملي یعنی یقین قوي کا عبد الله ابن مسعود فرمایي وې د شو وخت په باندې خلکو باندې بچراغه چې معمولی ګناه به وکړه تا به دا ویل لکه یو غر چې ورته بل سره خو دلې شوی له خوش کله اعمال او ایمانونه خراب شول لکه مچ د پوزه په یو جانب ناسه یا په بل په یو طرف یا په بل عمر بن خطاب دا ویل یا رسول الله پرې ما دا سره جزي وام دا خو منافق دی لیکن الله نبی بس صبر کوو ځکه هر وخت کې د والو د جنگ سره کار کیږي نه او په صبر کې ډېری فائدې دی پیدا پکې دا چې د الله معیت پیراغه ملګرتوبه په دې راځي په احسان راځي په جهاد راځي په تقوا راځي په منځ باندې په زکات باندې قرض حسن باندې په اخلاص باندې اول وخت کې دا منافقان نو خو لیکن چې کله د بدر غزا مسره لا ایسه دوی پیدا شو ځکه اسلام چې څل کله قوي کیږي منافقان به پیدا کیږي
اول وخت کې دوی نه رسول الله سره عینات لرو نه د ملګرو سره اخر کې مسله ورانه کړ. دریم جماعت مدینه کې شوشیدو يهودو نصارانو او يهود په خپل د مدینه باشندگان نه بلکې د شام نه راغلي ویل فلسطین نه څنګه راغلي و التبه د فارسیانو سره جګړې وکړي هیڅ سبب دوره وته چې دلته په لري راوړله یا د دیو جن محدثین لیکي چې رسول الله د رسول الله مبارک الله دوی له علم ورکړ او تورات کې نو دوی د رسول الله خوانلاله چې ایمان پیراوړي خو بیره خبره و چې په حسد خبره واوخته پم دې نه راغلي و درې ډلې وسدري بنو قینقاع بنو نذیر او بنو قریظه د جغرافیې له حاصل دوی وسدل دا چې بنو قینقاع د بده خار کې وسدل خاریان و دا کوم ځای کې چې د کجورو بازار دی هر چې بني قریظه او بني نذیر دي د خار نه د اطرافو کې وشیدل د مسجد قباء د شاله الته پراتو او د بني قینقاع چې د مدینه منورې کوم باشندگان خزرجین دي د غوي سره ملګرتوب او د بني نذیر او قریظه د اوسیانو سره خودی خپل ځان له یوسف خبره منسوبه ولې اوله خبره پیدا کوله چې موږ په دې ټوله دنیا انسانانو باندې اوچتیو د يهودو عقاید انسان چې کله مطالعه کې يهود د لري چې د الله په نسبت عزتمن خلک مونږ یو د يهودیت نه را پدې خو چې د څومره خلک دي دا خراب دي جهال دي یا د زمون خادمان دي رب العالمین زمون خدمت له پیدا کړی دي دوی بغاوت کړي دي وال پکارتي بل دا ټول اسمه رب العالمین موږ له پیدا کړی د دې مسلمانانو زمونږ نه نیولې د چې په هر ذریعہ او په هر قیمتي په هر مرګ باندې دته والي او دا عقیده مسله خو الادم ده یو يهودي چې راځي شي او لس نور خلق او وجني دومره اجر پکې نه لکه یو مسلمان چې په بل مسلمان باندې وښني د دې مذهبي فیصله ده حتی تر دې پورې دې بدا ویلي چې منګه زمونږ د خدمت کیږي او د نور خلک بس من خادمانی او موږ د زمکه په سر باندې انسانیت په مرتبه کې واقعي زمونږ نه را پدې خو چې د څومره انسانان دي معنا يهود نه ردا یا خردي یا سپید یا خنزیران زموږ استاد مبارک دا عقیده لري چې کم سره يهودي نه دي يهود خپل مذهبي فتوا ده چې اغه نور زمو غلامانو بغاوت کړي والي پکار دي د زمکه الله موږ له پیدا کړی دوی زموږ نه نیولې دي والد پکار دي جنگول خپل ما بینګه پکار دي او د شي الفاظ استعمالي چې دا خره او سپیدي ده خنزیران دي بيدا دا بډې قمقل انسان چې دی خلکو د دوست په نظر باندې ګوري هغه تر خنزیر او خر او سپي وي او ته چې نه دا خو ما ورور دي زما سره نه سولاړه ده دومره تنگ نظری په کار نه چې بس پلانې څنګه وډار د کو پر پتو کې پلانې او کې پلانې رسول الله فرمایي چې بدی خلکو باندې لار راتنګ کې ځکه د اسلام دشمنان دي د رسول الله دشمنان دي زموږ د صحابه دشمنان دي د رب العالمین دشمنان دي او په دشمنی دي نیول پکار دي چا چې ونی ول د دې شلی ایمان خرابېږي بربادېږي به ایمان به سړی لړش یو مسله به کې دا و دویمه خبره په يهودو کې دا و چې يهودو کې هغه وخت کې علما دومره نه و عملونه چې شو پالونه نیول سحر جادو وغیرہ دا کم چې بګي مولانو لکه عبد الله ابن سلام هغه ایمان راوړو دغه نور څه به مدرسې د خلکو جوړ کړل بیت المدرسه او پایګه به تورات هم لوستل کېدو عمل پکې نو قرطبی سفیان بن عیینه دا خبره نقل کړې ده وې دوی به د ورکه په کپړو کې دا تورات تاو کې لیکن حلال به حلال نه ګڼل او حرام به حرام نه ګڼل کوم انسان چې قران کریم په دې سر باندې ګرځي او د پوښونو کې تورات او کې شیشو په د الماریو کې بند کی خو چې حلال حلال ونګني او حرام حرام ونګني ته پوښه بدی چې د سره د قران دشمن دی او د يهودو صفت په کې را دنه نش راغي یو ورته کې دا راځي نږدې وخت د قیامت له علم به ختم شي زیاد بن لبید ویل یا رسول الله څنګه به ختم شي قرات علماء دي مدارس درسونه دي وی خلق به علم زدکې لولي به خو لیکن عمل ور باندې نه او کم سړی چې علم زکی او عمل ور باندې نه کوي الله رب عزت په دې باندې ډېر سخت غوسه کیږي کبر مقتا عند الله د الله په نسبت ډېر سخت غوسه په دې رس څو باندې غوسه کیږي دریم خبره په يهودو کې دا و چې دوی مالدار او تجاران لکه اوس د يهودو د مسلې شروع دي نو چاله به قرضې ورکړي چاله به پیسې نه شو ورکړي چې په یو طریقه سبب بل سبب ګروي شو سبب دا مسله شو چې کله به خلک راګیر کړي به ور باندې ایسه چاپی وره غصب وکړه کله په دې کې جنگونه جوړ شو خپل مابین کې بلاندې وته مدینه کې چې کوم باشندگان او اوسیان او خزرجان هغه سره به کومکونه کول لکه وسما مسلمانان خپل مابین کې جنگي به یو بل لوي یو يهودي ویډل لوي
چې دې مسلمانانو په خلاف باندې ولګي که څومره اسلحه دې پکاره زی درکوم څومره شي چې پکاري نو دی بنو قینقاع دوی به خزرجانو لوي ویل چې د اوسانو په مقابل کې وجنګيږي چې مالم پکاري زمنګ نیواله بنو نذیر او قریظه باغول ویل چې دې خزرجانو په مقابل کې وجنګيږي چې مالم پکاري موږ به درکو سوره بقره کې الله دا خبر نقل کړی دا کچا به ته پوښتنه کې چې دا کارتا سوري کوي اے يهودو ودا خو بشر دوستی ده لکه وسم پلچک جوړول او سرک جوړول او چمن جوړول او دا شی جوړول اق شی جوړول دا ملک ترقی ده او په بل طرف باندې د خلکو وجل دا څنګه ترقی ده قران کې الله فرض وکړي چې دیني مې کتاب باندې ایمان لري او په دیني مې کتاب نه لري بشر دوستی وړاندې کړي دا حالانکه د بشر دوستی بیخ تاسو وېستو قتل هم کړه هم وجل بے عزت هم کړل هر نقصان او شرم سره د عمل تاسو ور مخامخ کی نو نیمایي باندې ایمان لري په نیمایي نه لري الله په رد يهودو کې بد عادتو څلورمه طریقه به دوی کې دا و چې کله رسول الله راغی صلی الله علیه وسلم دوی ویل چې د رسول الله طرز حیات جدا دی یو خو څنګه د مادیات له دا ضربه ور کوي او بل داس موږ د اصل نه دی عربي سره دی عربي رسول الله باندې بار بار اعتراضونه دا کول چې دا خو عجمو کې پیدا دي ان پړ سره دی امي دا څنګه په باندې فیصله د نبوت مسله کوي نو چې کله دا درې خبره وکړه نو اراده دا وکړه چې اوس د رسول الله مقابله وکړي او داغه تخریب وکړي داغه ملګرو وېزمن غټو تاوان دي رسول الله چې والا اخر راغی اتحاد راځي قران او سنت باندې اتحاد او اتفاق راځي او د يهودو کوشش لري چې په ملک جامعه اختلاف او تفرق پیدا کړي بل د عربي دي يهودي نه دي رسول الله چې پوښتنه چلګه داخله خوري روان دي خراب دي ټول راجم کړه تقریبا یو 14 قراردادونه سره وکړه چې یو مسلمان چې الله منور کې تاسو ټول مدینه والا به ورکوي چې بالکل به ویل کې بده کې دیت په یو کس باندې وخت دا ټول به غوسوي بالکل قریش بدل تنه دی رکوي دم سیدا وې دي مسلمانانو په مقابل کې بدل چا سره سعودي په سر باندې سودانو کوي چې دم سیدا او چې کلمه اختلاف په خپل مابین کې راغی فیصله چې کوي ګوره په قران او سنت څومره خیر سره و د الله نبی عليه السلام دې ټول تیار کړ دغه اشاره وشو دیلا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ هغه د هرمزان نه دا پښتنه کړو چې دا کسرو داخله مونږ څنګه وایو عمر صاحب لوي ویلي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کوي اول دا بیخ ویا بیخ ونه چې دوه غړي تخریب کې دی بیخ و چرته ختم شي څنګه سره کار ملاره چنن به دا پاڼې راتوګو سبب کې دا منډان را ماته بل ورځ اثر کم کو به دا تنر وګرځو به ولي رو باسونه کار چې کینو اګه زره به گزار ور کوي دا کړه مرغ سره وزرم پلچکیږي او کیم پلچکیږي او لکیم پلچکیږي ارڅ ختميږي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ډېر مسائل نقل استنباط کوي معنا قوي کافر وال پکار دي کوم چې د خلکو دا اصلي ورته ور کوي دا جنگ چا جوړ کړي دي دویم دې دا خبره معلومه شو چې د کافر انسان له سره کومه کا خستلې شو خو په دې شرط باندې چې د اسلام نقصان پکې نه وي لکه بدی چې رسول الله د مدینی والا نه د يهودو نه د منافقانو نه د شوتا عهد واخصو چې د مکی والا ور باندې وي خو چې په کم ځای کې د کافرانو په دوستانه کې د اسلام د ظریف اندازه بیزتی کې دا بیا وردا موحدینونه کې به تیزان ساته کبه د وسره وکړي د اسلام بیخ بری دم داتا وېستو زګه ستاب دی ګیرا ستاب پړګي ستاب جامه د قوم اعتماد دی چې اوه مولوی شه وسره دی پلانې شه وسره دی هغه چې کوم دښمنی به د يهودي نصرانيه د بل کافر سره کینو پسړه کې وسره به دومره واقع نشي بیزتی چې کېدل د اسلام به ته جدا کېږي لکه عمر شه وسره ډیر شرطونه لګولې او معنا ده يهود له ویلو سپینې جامې بناغونه د عزت جامې دي د مسلمانانو قافله چې روانه تاسو په لار کې روانېږي نه ودرېږي به مزبله او مسفره دا کارونه وکوي او چې تعمیر کې بوشيږي نه دا ټول مسلې وسره ولي کړي لیکن د مکی نو اوس مدینی والا له تنبيهات ورکړل شو د رسول الله د ملګرو بارک اوله مسله دا وکړه اقتصادي پابندي څنګه د الله نبی چې کله مدینه لړا داخل شو او صحابه راتل د جهان ټولو کافرانو د شو ویل چې په مدینه منوره باندې اقتصادي پابندي وسکی خوراک څخه غلا دانه دا ور باندې بند کړي ترڅو پوری شیخ وي دي جن وتکتی او یا کمزوري شي سمګه سملو د يهودو اول کاردار دي د شي پروګرام جوړ کړی چې معمولی امت له زمون سره بدی اتحاد کې را شریک شي کنه ګوره وځي بلل نه هغه د مجبوریت د دنیوي ګټو د وجه نه د مسلمان سره د کافر سره ور شریک شي دا خوري ډیره په خانه د خلکو رسې کړی دا دی ور باندې وکړه او دا ډیره ګرانه خبره ده
چې په ته یو ځای کې اوسېږي په یو کار کې په تا باندې اقتصادي پابندي او ملګری درځيتي کې ورځيتي کې د خوراک سره شي نه دا بدر باندې دشمن کوي نو مسلمانان ډېر بیدار اوسېږي د خبره لا دویم د مکی مشرکانو د مدینه منافقانو نو د يهودو له خطر ولګوي ویلې خلکو محمد وښني پښونه لوټ کړي او خځې موږ لراولې کینی جنگ لا تیار شي کله کله د بارني کافر رب لندني کافر باندې پشاري دا کار وکاو دا فرمایشو منو دا دی خلکو سره حرکتونه شروع کول تر څو صحابه په خلاف باندې جبهه خلاص کړي رسول الله یو د ملګرو له تشکیل ورنګي چې لکه په وردانګي وجدادا خد ډیر وګت خد دی جنگ ډیر خور دی چې دلتم جنگ دلتم شروع کار خرابېږي نه ملګری په شور ولې ګلوي اصل نشي دا ملګری زمون کشتران دي لاندې باندې نو چې جنگ جوړ نشي خپل په سلاړو ورته ویل څه چللې وې د مکی وره موږ دا خبره لګلې چې دا سړی را بار کې پښونه لوټ کړي زنانه ته والي یې زمون جنگ له تیار شي رسول الله ویل چې اسانه خبره ده تک منافقي او دا که يهودي دي بچي مسلمانان دي دغه غم په مدینه کې ځان له جوړ کې ودی شوینه بتوي شي چې د مکینه مشرکان دلته راشدلني کور کې بچنګ تاسو له جوړي رسول الله ول دمر خواري کړو چې کور کې ورته کسان تیار کړ کتنن کافر بچي مسلمان دي کدابل يهودي دي بچي مسلمان دي ترڅو پرې چې تاسو زمون په خلاف باندې اسلحه اخلي راوچتوي په خپل کور کې بستا ګریوان الله دروازه شي کار کول پکار دي ډېر وسویل شي بل کار په داخل کې عملګری ځان له پیدا کی عبد الله ابن ابي بن سلول چې کړه دا خبر ورته دماغي ځان لړل شل کدا خو رښتې وي اول خو دې خلکو سره جاغو سره جنگي وو یې دا خو په تایید کې ودرېګو دي بچو سره بچکو بچي مسلمانانو سره کافر خبره غلې کړه دریمه مسله ور باندې دا وکړه ویل چې حج او عمره لپاره زینا دې بل پابندي په ولګوله سیرت ولري کې وساد رضی الله عنه ورسره اراده عمره ولر د امیه سره انډیوالي وا وروري دا په مدینه کې ډیر یو مخوري سړیو د مکی مشرکان به کله شام راتنو په مدینه براته د به اکرام کو دلته به شپه کوله او ساعت سه به کله مکی لاړو به د امیه په کور کې پاتې کېدو چې ملګرتوب د انډیوالي ضروري ده یو ورځ راغی مکی لا امیه له ویلې چې بالغ وخت مال وګوره چې زه به کې د طواف وکم عمره دا دولس بجې کې به وکړي د غرمې وړې راکړه سات سه چې کله طوافونه شروع کړو عمره لراغي دی وخت کې ابو جهل له ورته ورته ساده څه بیغمه طوافونه کېدل ته پامن او التر اسما بدمعشان لږه ور کړې دي رسول الله بدمعش وي دا غری ملګرو لا التر هغه مال ساتري دی واغه اسما په خلاف باندې جبهه ته ورته د قرار پامن باندې دغه کوي طوافونه سات سے ورته ویل شي یا ابا جهل اے ابو جهل یا بل حکم چې دوی په اسلام باندې کزه من کړم مال دې ګوت راوړلې قسم په الله چې ستا کسان شام په طرف باندې مدینه باندې پتاو ستېری کمنه تیرېږي په کوم طرف باندې ځي امیه ورته ویلي ویلا طرفه صوتک وی ابو الحکم باندې د आवाज مو پورته کوي ساده کړه دې به غیرت خلک دې چې ملمي یو بل سړی پتا باندې برید وکي په کار د چې کور والا هغه ستا دی په وکي ته چې ملمي هغه دغه تایید وکي د خپل ململه به خیر دې گزاره کوي څنګه گزاره کوي قسم په الله چې رسول الله بتا وښني امیه له دا وې څومره به غیرت سړی ته زستا ملمر غلی ما ماستر ابو جهل خلو والا په زید دی باندې شماله توشیه کوي اول د ابو جهل مخله ودرېګا چې داس ما ملمه دې قدم صحابي دی او غیر صحابي دی او کداب مهاجر دی غیر مهاجر دی ثواب لراغلی عمره لراغلی الله استخلاص دل تسمام المل شکر دي چې لاړو به چې څومره زور درکې الته استعمال کا غیرت دا تقاضا کوي امیه چې کله دا خبره ورده ور خطا شو زکه وې د رسول الله ملګری چې کوم خبره وکي هغه دروغ نه او رسول الله چې کله چاره اشاره کړي هغه دروغ نه والله ما وجني خجلوي مال خو دې شي ویلي وې احتیاط کوا ډیر په احتیاط باندې ژوند کول را کول ورس ان شاء الله به په تاریخ کې راځي چې محمد صلی الله علیه وسلم یو کمچینه یو متروکه باندې په دې پوزه ولې سره غیر مردار شو څلورمه مسله دا وشو چې د مکه مشرکان رسول الله له خطر ولېګول عليه الصلاه والسلام چې تاسو سره مونږ ګورو سره ملګرو سره مونږ ګورو سخت یې خرشوا پیغمبر علیه الصلاه والسلام اگر که پیغمبر دی خو لیکن انسان دی بعضی انساني ضرورت پر اتلا د شپونه وشپا ویره پراله او دومره یره پراله دا د نبوت سره هیڅ منافع نه ده ارمان ویږي چې کاش یو مصلح فوجي وسړی ته یو ما خپل راغلی وي چې دا غره ساعت شه براغه ورته ویل رالی
وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړ چې پیره دی وکم څوکۍ دې کې اشاره ده دیلا چې انسان بدل شي عقیده نه لري مسلمان شي بس الله ساتون کې عزت د اسما سره هیڅ ضرورت دي زما څوکیدار له ضرورت دي مسلمان سره به اسلحه اخلي اسلحه بس دکې دا به استعمالي کله د حالات راځي چې په داخل چا کې بوشي کې ملګری په ځامه څوکیداران مقرره پیغمبر به موږ له تربيت راکړي دمه اندازې پرې دا پابندي وغیرہ ولګیدا حتی چې رسول الله به د کوټې نمبر نه راوت که ضرورت چیرته پوره کېدو د تشمی تیز وغیرہ هغه به مالته ولوي کې اوس به هغه ورزيدل بار د تشمی تیز مسله په ملګرو باندې پابندي او رسول الله باندې پابندي او دا خطرې مسلې را مخامخ شولې خو عائشه رضی الله عنها فرمایي یو ورځ رسول الله د خیمې نه سر را بار کې ملګرو لري چې زین نور زمانه بیغم اوسئ زین صحابه ول دا ول یا رسول الله وی الله د شی آیتونه نازل کړی یا رسول الله زبستا حفاظت کوم د خلکو نظر برا کول شي خو ما نور وجل نش به پیغمبر علیه السلام ځان خپل ګرد وسه حل کړه او صحابه چې جمعه تلل ما سه چې کور کې و تجارت چې کو بل شي چې کو ارزه کې اسلحه اخر ویلي یا الله به تاسو پر بس موږ دا یو دوی په ویره باندې بدل شي یو د الله یره ده او بل خو دشمنانو یره ده تر دې پوری چې څلور مې شهور شه الله د آیتونو نازل کړي چې اوسن للذین اجازه کړی شوی د جنگ هغه چا د پاره چې هغه سره جنگ کړي چې اجازه ورکړي شو دویم کال د هجرت باندې د شعبان په میاشت کې به الله امر د جهاد وکړي چې فرض کفایه شي دغه نور څه به فرض عین شو او پای کې بعضی استثناګان الله رب العزت ذکر کړي چې سپینګری منو وشل کېږي زنانه منو وشل کېږي بډې نه او ماشومان منو وشل کېږي خو په دې شرط باندې چې هغه کافرانو سره به د جنگ کې شریک نه وي نو تر دې پورې دا مسله شو را روان چا شمه پورې ان شاء الله کې چیرته ژوندیو نو به دا خبره بیان کو چې ورسره به سم معاملات رسول الله صلی الله علیه خلکو سره وشو الله رب العزت د محمد رسول الله تابعداري مو تاسو نصیب کړي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه